سلامونه نیکی هیلې او احترامات ستاسو ورور ابراهیم تاج یم. امید ساتم چې ښه به خوشحاله به راغلی یو نن پېښور ته په بوده د حسنین ماشوم خواله یاسر ماشوم د شیرباز صاحب په مرسته باندې نو غواړو د دې نه شعرونه واورو. ترنم چې نن سبا سوشل میډیا باندې تاسو ویډیو راوړئ نو موږ هم غوښته چې موږ هم د خپلې کیمرې په سترګه باندې محفوظ کړو او د خپل چینل تاسو سره هم نیغ په نیغه باندې داسې خو به اورېدلي تاسو ډېر وي خو زما د چینل نه بیا په ړومبي ځل باندې اورئ. نو حسنین سره ناست یم غواړم حسنینه د چا کلام به راته وایي؟ د کبیر اخوند صاحب یو کلام به ته ووایم. دنیا د نفرتونو یې آباد ده که نه ده دنیا د نفرتونو یې آباد ده که نه ده دنیا د نفرتونو یې آباد ده که نه ده دنیا د نفرتونو یې آباد ده که نه ده تپوس کوي نامه مې ورته یاد ده که نه ده دنیا د نفرتونو یې آباد ده که نه ده ستاسو چمکې یاره په مینو تهمتونه ستاسو چمکې یاره په مینو تهمتونه اوس هغه چمکې مینا چې ازاده ده که نه ده اوس هغه چمکې مینا چې ازاده ده که نه ده تپوس کوي نامه مې ورته یاد ده که نه ده دنیا د نفرتونو یې آباد ده که نه ده سپینې ګیرې سپین پګړې یې لاړ د دنیا نه سپینې ګیرې سپین پګړې یې لاړ د دنیا نه کیسه بغیر د مشر نه برباد ده که نه ده کیسه بغیر د مشر نه برباد ده که نه ده تپوس کوي نامه مې ورته یاد ده که نه ده دنیا د نفرتونو یې آباد ده که نه ده دنیا د نفرتونو یې آباد ده که نه ده رقیب زما په مخ کې د جانان خبرې وکړي رقیب زما په مخ کې د جانان خبرې وکړي نو دا خبره ډکه ده فساد ده که نه ده نو دا خبره ډکه ده فساد ده که نه ده تپوس کوي نامه مې ورته یاد ده که نه ده دنیا د نفرتونو یې آباد ده که نه ده دنیا د نفرتونو یې آباد ده که نه ده یم انسان خو د انسان بدی شم لکه کافر د مسلمان بدی شم یم انسان خو د انسان بدی شم لکه کافر د مسلمان بدی شم امن مې خوښ دی په غیرت مین یم امن مې خوښ دی په غیرت مین یم پښتون یم ځکه د جهان بدی شم اخونه پر خرونه په لفظونو کې رانغاړي اخونه پر خرونه په لفظونو کې رانغاړي سینه دې سپکه شوې د فریاد ده که نه ده سینه دې سپکه شوې د فریاد ده که نه ده تپوس کوي نامه مې ورته یاد ده که نه ده دنیا د نفرتونو یې آباد ده که نه ده دنیا د نفرتونو یې آباد ده که نه ده دنیا د نفرتونو یې آباد ده که نه ده یو جهان مننه ابراهیم تاج ډېر زبردست حسنینه دغه زمونږ د ملګرو یقینا چې د ذوق برابر به وي دغه غزل زما خپله ډېر زیات خوښ و د ده دا طرز خاص کر چې پکې اوچت شي داسې
اواز او غړی نو یقینا چې دا ډېر زور هم غواړي خو دا هم بس دی او کمال چې حسنین ته په دغه کم عمر کې ملاو شوی دی. حسنین ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ.